د تور منیجر ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د تور منیجر ناول اوومې او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول اوومه برخه. امید لرم چې دغه خوندوره برخه تر پایه پر راسره واورئ. د ناس پر شونډو مسکا راخوره شوه. بیرته پر خپل ځای کېناستله، ویې ویل: مننه خان، دا به ستا ډېر غټ احسان وي پر ما باندې. هغې یوه لنډه ساه واخیستله، وروسته یې زیاته کړه: البته ته به ما یوازې د روغتون د کارکوونکي په حیث پیژنې. ما د هو په موخه سر وخوځاوه. هغې وویل: مګر زه د استخباراتو غړی هم یم. ها دا وګوره، دا مې کار دی. د ناز دې اصلي څېرې زه لا پسې وویرولم، خو هیڅ مې ونه ویل. هغې زیاته کړه: ښاغلیه خان، زه یو بل تصویر هم لرم. ما ورته وویل: څه ډول تصویر؟ هغې وویل: ډېر بد تصویر. باور وکړه ډېره مجبوره یم، که نه تر اوسه مې خپل احسان پر چا نه دی بار کړی. زه یې ډېر اندېښنې ته پرې نه ښودم او خپله خبره یې وغځوله. څه به یې اوس ټکي په ټکي درته وایم. زه د یو زلمي هلک د مینې په دام کې راګیره وم. یو تر بله ډېر خواږه وو. هغه لږ څه غلې شوه، وروسته یې زیاته کړه: دا د تیرې ورځې کیسه ده. ماسپښین 3 بجې وې. همدا هلک چې زه یې یادوم شاهد نومیږي. هغه ما پسې راغی او زه یې له کوره بوتلم. موږ خو یو بل ته زړونه ورکړي وو، مینه مو کوله. زه څه خبره وم چې سړی حرامي دی. تر ماښامه مو په صدر بازار کې ښه چکر ووهه. 2 جوړې جامې یې هم راته واخیستلې. وروسته زه خپل کور ته راتلم، خو د ډېر ټینګار له امله یې اړ ویستم چې د هغه کور ته ورسره لاړه شم. ناز ساه واخیستله، وروسته یې کیسه اوږده کړه. خان د هغه کور ته ورتګ زما لومړی ځل نه و. له 5 میاشتو راهیسې مو د یو بل کور ته تګ راتګ کاوه. هغه داسې نه دی لکه ما غوندې. هغه د لویې کورنۍ څښتن دی. پلار، مور، خویندې او وروڼه ټول لري. هغه ډېر شتمن دی. ما ته یو ځانګړی کور اخیستی و. تل به زه هلته ورسره تلم. په دغه ماښام د کور دننه د میوزیک اواز زما تر غوږو شو. ترې ومې پوښتل: شاهده، دا میوزیک پیریان غږوي که څنګه؟ ځواب یې راکړ: البته ټلویزیون چالان پاتې دی. ما ویل: زه خو رښتیا به وایي. لومړی زه کوټې ته ننوتم. ناز په ژړا شوه، خو زه هماغسې غلی ورته ناست وم. کیسه یې وار په وار جالبه کېدله. هغې سترګې وموښلې، وروسته یې خپله کیسه وغځوله. خان صاحب، دننه په کوټه کې مې ناڅاپه په یو پردي سړي باندې سترګې ولګېدلې. تر دغه وخته مې هغه په هیڅ ځای کې نه و لیدلی. ورخطا بیرته راوګرځېدم. شاهد په دروازه کې ولاړ و. هغه مسکی مسکی کېده. ما داسې فکر وکړ چې البته رښتیا هم هغه پیری دی او یوازې ما ته ځان را څرګند کړی. حتما شاهد یې نه ویني چې هسې خاندي. په منډه مې د شاهد غېږې ته ځان ور وغورځاوه. چیغه مې کړه: هغه دی رښتیا هم پیری ناستی. ته وګوره ورته. دا وخت پر ناز باندې ژړا ډېره زوروره شوه. ښه په زوره زوره یې وژړل، خو زه لا هماغسې لاس تر زنې ورته ناست وم. لږ شېبه یې اوښکې تویې کړې، وروسته یې پاتې کیسه راواخیستله. ننګیال خان، شاهد نامرده زما له دې خبرې سره پر مخ یوه کلکه څپېړه راکړه او زه یې د خونې منځ ته ور وغورځولم. له دې وروسته یې نوره په ویلو شرمېږم. خان، هغه پردي سړي زما عزت لوټ کړ. زما عزت یې لوټ کړ او نامرده شاهد راته کتل. یوازې کتل څه، کمره یې راته نیولې وه او زموږ فلم یې ډک کړ. خو هغه حرامي لا تر اوسه نه دی خبر چې زه د استخباراتو غړی یم، که نه دومره جرأت یې نه کاوه. ناز خپله کیسه همدلته پای ته ورسوله. په رښتیا هم د هغې په خوله ډېره دردونکې وه. ما ورته وویل: زه اوس څه کولی شم؟ ناز راته وویل: زه هغه فلم بیرته غواړم او دا کار یوازې ته کولی شي. ما ورته وویل: نه، زما په وس نه ده پوره. هغې چیغې کړلې: د خدای په خاطر زه به تباه شم، زه به رسوا شم. ما ورته وویل: ګوره ناز، د دې استخباراتو زور تا سره دی. ته چې نشي کولی نو زه څنګه کولی شم؟ ناز وویل: نه خان، زه نه غواړم چې زما اداره را باندې خبره شي. آخر زما د عزت خبره ده. ما ورته وویل: که هغه فلم اوس په بازار کې خپور شوی وي بیا؟ د هغې شونډې وخوځېدې. نه، دومره زر یې نشي خپرولی، خو که نن شپه تېره شوه بیا به نو هر څه له لاسه ووځي. ما ورته وویل: خو هغوی به اوس تښتېدلي وي. ناز وویل: هو، خو زما څخه نه دي ورک. هغوی پرون شپه په الفلا مېلمستون کې تېره کړې ده
او نن سبا میلمستون ته کډه شوي دي. د سرویس ټیکټ یې هم کړی دی. تر شپې پر 10 بجو کراچۍ ته روانېږي. ما ورته وویل هغوی دواړه به په یوه خونه کې وي؟ ناز وویل هو، په 14مه خونه کې. لږ څه غلې شوه، وروسته یې زیاته کړه، خو ته به خپل کار له 9 بجو څخه مخکې کوې. کیدای شي هغوی تر 10 وړاندې له هوټله ووځي. په آخر کې ناز یوه توپانچه او د شاهد یو تصویر راکړل. د راوتلو پر مهال یې تر شا غږ راوکړ، 9 بجې به د هوټل لاندې درته انتظار کوم. زه خو هسې هم په غمونو او جنجالونو کې لړلی وم، خو سردار خوراکي ته ګوره چې په لوی لاس یې ځان راسره ککړ کړ. همدا چې له ټیکسي څخه ښکته شوم، سردار زما مخې ته ودرېده. وار له واره یې غږ وکړ، ننګیاله نور چې هر چېرته ځې زه به هم در سره ځم. پوهېږې دا نیمه ورځ مې ټوله همدلته د سړک پر غاړه تېره کړې ده. ډېر درته اندېښمن وم. ما ورته وویل لکه چې ډوډۍ دې هم نه ده خوړلې. سردار وویل نه که نه، بیخي مې هېره وه. په اوږه مې لاس ور کېښود، ومې ویل ښه نو راځه لومړی ډوډۍ وخورو. سردار ته مې د ډوډۍ په سر خپله کیسه تېره کړه. هغه بیا خپل سر وخوځه او ویې ویل ته ولې ساده ساده کېږې؟ هغه چې د استخباراتو غړې ده نو ولې په خپله نه نیسي؟ ما ورته وویل زه د هغې پوروړی یم، هغې پر ما غټ احسان وکړ. ته ووایه ما څه کړي وای؟ سردار راته وویل یعنې تا ورسره په کلکه منلې ده؟ ما ورته ویل هو، خو ستا په ډاډ. سردار د اوبو ګیلاس خولې ته پورته کړ، وروسته یې سترګې راکې خښې کړې، ویې ویل سمه ده زما غم مه کوه، زه د همدې لپاره در سره راغلی یم، خو که خپل کار پسې وګرځې دا به ښه وي. ډوډۍ نه پس خپلې کوټې ته راوخوځېدو. د ماسپښین لمونځونه مو په کوټه کې وکړل. 1:30 بجه وه. سردار ته مې وویل سرداره ما خو ډېر چورت وواهه، خو دا کار په زور نه کیږي. سردار وخندل، نو څه کوې مرکه ورلېږې؟ ما ورته وویل نه سرداره، ما یوه د چل لاره سنجولې ده او باید تر ماښامه یې پلي کړو. سردار لا پر جاینماز ناستو، ویې ویل دوی سره چل نه ننګیاله، یوه بله لاره راولټوه. ته خو یې یو ځل واوره. هغه وخندل، ښه ده ووایه څه ډول لاره ده؟ ما ورته ویل زه باید هغه هوټل ته د پولیسۍ په جامو کې ورشم. هغه وخت په ډاډه زړه هر څه کولی شم، که اړتیا شوه وژلی هم شم. سردار راته غوږ و، ما ور زیاته کړه، او له هوټله بیرته په راوتلو کې بیا د پولیس مخه هم کله څوک نیولی شي. سردار د خپل عادت له مخې بیا خپل سر وخوځه او ویې ویل خو د پولیس جامې به دې هم له ناز اخیستې وي. ما ورته ویل نه سرداره، هیڅوک باید زموږ په پلان ونه پوهیږي، جامې په بازار کې را پیدا کړو. سردار ویل سمه ده، جامې به زه درته را پیدا کړم، همدا اوس به ورپسې ووځم، خو ته نور هم غور پرې وکړه. ایله مازدیګر پر 4 بجو سردار د یوې پلاستیکي کڅوړې سره کوټې ته راننوت. غریب ډېر ستړی شوی و. د ده له خپلې خولې چې د بازار کوڅه پر کوڅه پسې ګرځېدلی، تر څو یې پولیسي جامې موندلې وې. دغه یې لا څه کوې؟ لومړی یې له کڅوړې څخه پولیسي ډنډه راوویستله. له خندا ډک ډک کېده، ویې ویل ها یوازې دا سوغات یې په 200 روپۍ شو. پوهېږي جامې په څو شوي؟ ما ورته ویل لکه چې ګرانې وې که څنګه. مسکای شو، ویې ویل یاره زه خو یې په 10 روپۍ هم نه اخلم، خو څنګه یې کوې؟ اوس یې منې او که نه؟ 900 کلدار مې پرې ور وشمېرلې، د پولیسۍ جامې مې واغوستلې، خولۍ مې هم لکه د هغوی په شان کږه پر سر کېښوده. وروسته مې پر سردار غږ وکړ څنګه ده، رښتیانی پولیس شوم که نه؟ هغه وویل ورځه وروره، له رښتینې پولیس نه دې هم ور واړوله. موږ دواړو وخندل. وروسته د پلان مطابق سردار تر ما مخکې له هوټله ووت. 20 دقیقې مو ترمنځ ووتلې، زه هم ورپسې ووتم. تورې عینکې مې پر سترګو کړې وې. سردار مې ولیده، هغه د صفا مېلمستون مخې ته پر سړک ولاړ و. ښه ډاډه ور روان شوم. ما ویل ځه خو را په څنګ به شي. ناګاره ترې تېر شوم، خو هغه خدای خبر په کوم چورت کې تللی و. رڼې رڼې را کتل، ویې نه پېژندم. غوښتل مې بیرته ور وګرځم چې په همدې کې سردار را په څنګ شو. ویې ویل 19 ته مخامخ 14. ما او سردار خو دا فکر کړی و چې کله کوټه ونیسي بیا به نه د هوټل د باندې راته درېږي او د کوټې پته به راکوي. خو دا چې اوس هغه داسې په سختۍ وپېژندلم، بل څوک خو مې بیخي نشي پېژندلی. اوس مې نو پوره باور پر ځان راغی چې اصلي پولیس یم. سردار همالته بهر پاتې شو. زه دننه هوټل ته ننوتم، مخکې تر دې چې زه سلام پرې واچوم د میز تر شا یو ځوان راته ودرېده. السلام علیکم ویلو سره زما هرکلی وکړ. د کېناستو بلنه یې راکړه. وروسته یې غږ وکړ هلکه ادریسه، حوالدار صاحب ته چای راوړه.
ما ورته ویل نه د چای وخت نه دی مننه. هغه راته ویل ځه خیر دی را به یې وړي. ښه خیرت خو و. ما دواړه څنګلې پر میز ور وکېښودلې. ورته ومې ویل نن ستاسو هوټل ته څو تنه مسافر راغلي او تللي دي. هغه ورخطا شو، شونډې وخوځېدلې. هسې اوس څه ووایم که غواړې چې کتاب پسې وګورم. ما ورته ویل نه هغه ته ضرورت نشته. سمدستي مې هغه تصویر ور وښوده. ترې ومې پوښتل دا خو به پېژنې. هوټلي د تصویر په لیدلو بې ځنډه دروازې ته لاس ونیو. ویې ویل هو دا سړی همدلته دی. هغه ملګری همدا اوس بهر ووت. زه اوس بیخي ډاډه شوم. تر اوسه خو ناز پوره رښتینې وه. د هغې د دوکې هېڅ نښه راڅرګنده نه شوه. بېغمه کېناستم. د سردار راتګ ته لا وخت پاتې و. شاوخوا 5 دقیقې مې نورې هم هوټلي په خبرو بوخت وساته. کاته مې چې سردار د پلان مطابق هوټل ته راننوت او مخامخ خپلې کوټې ته لاړ. دا وخت ما ته چای کېښودل شو. دا ښه وه چې د چای پیاله خټینه وه. چای پکې یخ شوی او زر مې وڅښه. وروسته 14مې خونې ته د ورتلو په هوډ پاڅېدم. هوټلي غوښتل زما سره یو څوک واستوي، خو ما یې په خوله کې خبره وروچه کړه. ورته مې ویل آخر زه پولیس یم. 19مې خونې ته مخامخ 14مه خونه کې اوسېږي. د هغه شونډې په یوه حیرانېدونکې خندا بېلې شولې. نور ما هم تر شا بیرته ورونه کتل. پاس 2م چت ته وختم. ښي لاس ته 3مه د پای خونه 14مه وه. 19مه ورته مخامخ وه، خو دروازې بیا د ټولو خونو یوې تر بلې تېرې بیرې وې. لومړی سردار ته ورننوتم. هغه ته مې وویل زما له اټکله په خونه کې اوس 1 تن پاتې دی. هوټلي راته ویل چې 1 تن یې بهر وتلی. سردار ویل بیا خو ډېره ښه ده، تر هغو چې ملګری راځي د کار به ور وکړو. ما ورته ویل نه سرداره، زه یوازې ورنوځم. ها د توپانچه ته در سره واخله. هغه وویل مګر تر ما خو تا سره ښه ده که نه؟ ما ورته ویل نه تا سره ښه ده. هغه تر هغو په دې پوهېږي چې زه پولیس نه یم. ما به خپل کار کړی وي. زه یوازې له بهره ویرېږم. سردار ویل ځه ورځه له بهره بېغمه اوسېږه. د 14مې خونې دروازه مې وټکوله. ورننوتم. خونه کې هیڅ څوک تر سترګو نه شول. 1-2 ځله مې وټوخل. ما ویل که په تشناب کې څوک وي خامخا اوس راوځي، خو بیا هم د چا څرک ونه لګېده. تشناب ته نږدې ورغلم. دروازه یې د خونې په کونج کې وه. په تشناب کې د نل اوبه شړېدلې. هیڅ چا ځواب رانه کړ. زړه نازړه مې د تشناب دروازه ورټیل وهله. ناڅاپه دومره وویرېدم چې ان د سر ویښتان مې رازیږ شول. هماغه سړی چې تصویر یې ناز راته راکړی و په تشناب کې مړ پروت و. په غاړه کې سره رسۍ پرته وه او هغه د چا خبره یو ګر ژبه یې تر خولې راوتلې وه. بېرته راوګرځېدم. خونه کې یوازې یو بایک د کټ پر سر پروت و. هغه مې راواخیست او په منډه بېرته راووتم. دهلیز کې لا هماغسې کراري وه. بایک مې سردار ته ورکړ. ورته مې ویل زه هم دا اوس له هوټله ځان باسه، زه درپسې یم. سردار زینو ته نه و رسېدلی. بیا مې غږ پسې وکړ سرداره. هغه هملته ځای پر ځای ودرېده. زه ورغلم. په خپل بدل کړي پلان مې وپوهاوه. وروسته مې ټینګ تر مټې ونیو. د ځان سره مې وخوځاوه. هوټلي د سردار په لیدلو خپلې سترګې راپورې ونښلولې. ویې ویل حوالدار صاحب دغه سړی خو په 19مه خونه کې و. بې ځنډه مې ځواب ورکړ 14مه او 19مه زه څه کوم؟ زما سړی په کار دی. هوټلي د سردار په نیولو ډېر خواشینی شو، خو څه یې کړي وایي پولیس سره د چا زور برابر دی. رڼې رڼې راته کتل. ما سردار ترې وویسته. بهر مې سمدستي ټکسي ودروله او دواړه پکې وختلو. په شان هوټل کې زموږ هیڅ نه و پاتې. هلته ورتګ ښه نه راته برېښېده، ځکه ناز هم اوس زما تر پامه بده شوې وه. ترې وویرېدم. د هغه سړي وژنه اټکلي نه وه. هرومرو د ناز هم پکې لاس و. خو دا چې په خیر بیرته راووتلو لامل یې د ټاکلي وخت څخه ډېر مخکې زموږ لاس په کار کېدل و. که نه دا ځل مو د خلاصون امکان هم نه و. خو ولې هغې داسې وکړل؟ یو ځل یې د پولیسو له منګولو آزاد کړم او اوس یې بیرته تر هغه بدتره په دام کې راګیرولم. ډېر چرتونه مې ووهل خو هېڅ نه ورته پوهېدم. ټیکسیوان به د هر واټ په پای کې پوښتنه کوله حوالدار صاحب کومې خواته؟ ما ته خو یوه خوا هم نه وه راڅرګنده. اټکلي به مې یوې خواته لاس ونیوه. یو ځای کې د بازار ښه ګڼه ګوڼه پر مخه راغله. غږ مې پرې وکړ استاده همدلته ښکته کېږو. سردار د پوښتنې په موخه راوکتل، خو ما نه ځواب به پرېښود. ټیکسیوان ته مې یو 50 ورکړ. هملته ترې ښکته شول. سردار تر شا غږ راپسې وکړ ننګیاله چېرته روان یې؟ ما ورته ویل راځه یوه جوړه جامې به واخلو. هغه راته ویل ولې څه خبره ده؟ سبا به په کراره واخلو. درځه اوس خونې ته.
بیرته ور وګرځېدم. سرداره نور هغې خونې ته نشو ورتلی. هغه وویل ولې؟ دا ځل مې ځای زندان دی او ته به هم راسره یې. هغه زما په مطلب پوره ونه پوهېده. ما ور زیاته کړه دا بایک وینې دا د همغه سړي دی چې ما په صفا میلمستون کې مړ ولیده. سردار زما له دې خبرې سره سمدستي شاته وکتل. ما ورته ویل بېغمه اوسېږه، تر اوسه لا ماښام هم نه دی شوی، هیڅ خبره نشته. سردار په لومړي ځل راته په غوسه شو. لږ لږ زما هم منه. ما هغه پخوا پېژندلې وه خو ته هسې سرتمبه کېږي. ما ورته ویل راځه اوس دا ځای د دغو خبرو نه دی، خدای به خیر کړي. لومړی مو په یوه دوکان کې 2 جوړه ګنډل شوي جامې واخیستلې. وروسته مو یو غټ بایک هم واخیست او هغه د مړي بایک مو پکې ورکېښود. هملته مو حمام هم وکړ. جامې مو په حمام کې بدلې کړې. ماښام تیاره د یوې خونې په لټه کې شولو. بالاخره مو پر سالار سړک په مهران هوټل کې یوه خونه ونیوله. دا هوټل هم یوازې میلمستون و. ډوډۍ مو له بازاره وړله خو زه تر هر څه بایک ته ډېر اندېښمن وم. سردار ته مې وویل ته دې خپله ډوډۍ وخوره، زه به دا بایک وګورم. په هغه باندې زما خبره ښه ونه لګېدله. په لوړ غږ یې وویل ولې ورخطا یې؟ راځه کېنه، شپه خو لویه ده. د تور منیجر ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا و د ناول 9مه برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.